بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دې بیا هم زه رفیع الله رفعت د فزیک د درسونو په لړۍ کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. زموږ د نن ورځې د درس موضوع په سیالونو کې د فشار انتقال یا هم د پاسکال قانون ده. موږ او تاسو په تیر درس کې د سیالونو د فشار د اندازه کولو آله ویلې چې د سیالونو د فشار د اندازه کولو آله مونومتر ده. مونومترونو دوه ډوله درلودل. یو هغه مونومترونه چې یو شکل دي او یو هغه د بوردن مونومترونه دي چې بیا خپل یو شکل مونومترونه دوه برخې درلودې. یو هغه چې خوله خلاصه ده، یو هغه چې خوله تړلې ده. نو راځو د نن ورځې درس ته. موږ او تاسو به د نن ورځې په درس کې دوه دانې مهم موضوعات چې د پاسکال قانون او د دې پاسکال د قانون نتایج چې هایدرولیک بریکونه دي، هایدرولیک ماشینونه دي، د پاسکال د قانون په اساس باندې جوړ شوي دي، هغه بل یو بل سره ووایي. تاسو په دغه انځور کې په دغه کې وینئ یو موټر چې کله موږ او تاسو غواړو دغه موټر نه موټر شوی کې مینځي څه رقمې پورته کوي په هغې زیاتې کتلې سره. دغه د موټر پورته کول د پاسکال له قانون نه سرته رسیږي چې موږ تاسو به نن ورځ درس کوو. همدارنګه یو موټروان چې کله په بریک باندې خپله پښه ږدي، دغه موټر چې مثلا فکر وکړي یو ټیلر ډېر زیات بار و کتله لري، څنګه یو دفعې درېږي. دغه درېدل هایدرولیک بریکونه، دغه د موټر بریکونه هم د پاسکال د قانون په اساس باندې جوړ شوي دي. نو د نن ورځې په درس کې موږ او تاسو له دې سره اشنا شو. څه رقم دي؟ لومړی موږ او تاسو راځو د پاسکال قانون. داسې وایي د تعادل په حالت کې یو نامتراکمه او محصور شوی سیال په سیال باندې دغه وارده فشار خپلو ټولو نقطو ته منتقل کوي. ګورئ تعریف داسې ده که یو سیال ولرو چې نامتراکمه یعنی د تراکم قابلیت ونه لري او دغه سیال باید محصور شوی یعنی په یو ځای کې بند شوی. هغه سیال چې جریان کوي هغه نه، یو سیال چې په یو محفظه کې په یو ځای کې بند شوی. په دې باندې که چیرې تاسو په یوه نقطه کې فشار وارد کړئ، دغه فشار بې له کوم تغییره ټولو نقطو ته انتقال کړي. ګورئ د تعادل په حالت کې یو نامتراکم او محصور شوی سیال باندې وارده فشار، دغه وارده فشار د سیال چیرته انتقالي خپلو ټولو نقطو ته منتقل کړي. دغه قانون د پاسکال د قانون په نوم باندې یادېږي. د پاسکال دغه د قانون اصطلاح مکتب کتاب کې ورته ذکر شوی ده، خو موږ تاسو د پاسکال یو اصل ده، ځکه د پاسکال قانون چې موږ تاسو وایي هغه په یو کوچنۍ محدوده کې صرف په هغو سیالونو کې ده چې هغه محصور شوی، په دغه سیالونو کې د تطبیق وړ ده. اوس د پاسکال د قانون په اساس باندې کوم ماشینونه جوړ شوي دي؟ هایدرولیک ماشینونه ټول د پاسکال د قانون په اساس. هایدرولیک ماشینونه هغه ماشین چې په هغې کې موږ تاسو له مایع نه ګټه اخلو، له یوې مایع نه. مثلا په بریکونو کې له یوې مایع نه ګټه اخلو، یا بعضې چې دغه د ډاکټرانو د غاښونو ډاکټرانو د چوکیګانې دغه پورته او کته کېدل هم د همدغو هایدرولیک ماشینونو شکلونه دي. د موټر بریکونه، د موټر جکونه، دغه ټول هایدرولیک ماشینونه دي چې د پاسکال د قانون په اساس باندې ټول جوړ شوي دي. یو له هغو ماشینونه د پاسکال د قانون کې ده هغه د اوبو شکنجه یا آبي شکنجه یا د قوې مضاعف کوونکې آله ده چې دغه خپله دغه آله د پاسکال لخوا نه، دا آله د پاسکال لخوا جوړه شوه. دغه د قوې مضاعف کوونکې آله یا د اوبو شکنجه دغه د پاسکال لخوا نه جوړه شوې چې د پاسکال د قانون په اساس باندې کار کوي. اوس په دې کې د دې جوړښت څه رقم ده؟ په بنسټیزه توګه آبي شکنجه له دوه سلنډرونو څخه جوړه شوې ده چې له غلیظې مایع څخه ډکه شوې ده او د متحرکو پستونونو په مرسته یې پورتنۍ سطحې بندې شوي دي. ګورئ دوه دانې پستونونه دي، لکه تاسو په دغه شکل کې امینه دغه ساختمان کې دوه دانې پستونونه دي. دغه پستونونه متحرک دي او د دې په منځ کې یوه مایع ده. دغه ساختمان د یوې آبي شکنجې د ساختمان ده. دوه پستونونه چې متحرک دي، د دوی په منځ کې دواړه هم مایع دي. دغه مایع محصور شوي، ګورئ له دې خوا نه د دغه پستون په واسطه باندې بندې شوي، دلته هم د مایع محصوره شوې دغه پایپ په واسطه باندې. د پاسکال د مضاعف کوونکې آله په همدې شکل باندې ده. اوس په دې آله کې کله چې تاسې په همدغه آله کې کله چې تاسو له یوې خوا نه فشار واردوئ، دغه فشار بې له کوم تغییره نور نقطو ته انتقال کېږي. ګورئ دې خوا چې کله فشار واردوو دغه بلې خوا ته مضاعف کوونکې آله دا لاندې خوا ته ځي، هغه پورته خوا ته ځي.
ځکه دغه فشار چې په دې باندې عمل کوي بې له کوم تغییر راځي دلته خو دا نلونه سوري دي کې انتقال نشي، په دې نل باندې په دغه پایپ باندې فشار واردوي، خو ځکه دغه پایپ یو څه مقاومت کوي راځي دغه ټول فشار دې نقطې ته، دغه نقطه کې ځکه دا پستون متحرک ده که نور هم تاسو فشار وارد کې هغه پستون حرکت کوي پورته خواته ځي، چې د موټر شوی په موټر شوی کې دغه موټرونه مینځي د همدغه ترتیب هغه د موټر د پورته کولو ساختمان په همدې شکل باندې دې خواته ډېره یوه کمه قوه وارده کې د پیستون باندې کوچنی پیستون ده کمه قوه وارده کې، دلته لوی پیستون ده لوی قوه واردېږي او یو لوی جسم کولی شي په دې باندې پورته کړو. دغه ساختمان د یوې آبي شکنجې د ساختمان د یا د قوې مضاعف کوونکې آله چې د پاسکال لخوا نه جوړه شوې وه. نو راځو د دې فرمول موږ تاسو په سلایډونو کې وایو چې دغه د آبي شکنجې لپاره کوم فرمول موږ تاسو ګټه اخیستلی شو. په دغه شکل کې امینه کله چې موږ تاسو دلته یو ډېره کمه قوه واردوو دې خواته دغه موټر پورته خواته ځي، دغه ساختمان د هغو موټر شویو یا د موټر مینځلو کې له همدغې نه ګټه اخلي. یا هم په دغه کې تاسو که چیرې زه دغه لوی مساحت ته لویه ای او هغه فشار چې پې واردېږي په پی باندې وښیو او د دغې قسمت دغه کوچنی سلنډر کوچنی پیستون مساحت د کوچنی ای په توري باندې او قوه چې په دې باندې موږ تاسو واردوو هغه د اف په توري باندې وکړي. ګورئ دلته کمه قوه واردوي دلته د فشار زیاتېږي او مساحت هم پورته مساحت هم لوی ده. اوس که چیرې زه دې لپاره فرمول ولیکمه په لومړۍ سطحه کې په دغې سطحه کې فشار اف تقسیم د ای دغې سطحه کې د لویه کې لوی اف تقسیم د لوی ای، په دې دویمه سطحه کې کوچنی اف تقسیم د کوچنی ای. اوس تاسو پوهیږئ دغه دوه دانې نقطې که چیرې تعادل په حالت کې ونیسو مثلا دغه دوه نقطې دغه دواړه نقطې چې دي په عین مایع کې دي او په عین ژوروالي کې یعنې عین ارتفاع قرار لري، ښایي د دواړو فشارونه باید د یو بل سره مساوي پی د ای پی یو له پی دوه سره مساوي ده. نو زه کولی شم د دغو دواړو چپې خوا له یو بل سره مساوي کړم چې لوی اف تقسیم د لوی ای مساوي کېږي کوچنی اف تقسیم د کوچنی ای. دغه د آبي شکنجې د ساخت د فرمول په نوم باندې یادېږي. که چیرې موږ تاسو د دغو دواړو ځایونه هم تعویض کړو دغه لویه ای دلته راشي کوچنی اف دلته راشي نو موږ تاسو پوهېږئ چې دغه قوه د مساحت سره بیا سره کومه اړیکه لري مستقیمه، هر څومره قوه زیاته همغومره مساحت هم د ډېر زیات مساحت د پورته کېدو سبب ګرځي. دا د پاسکال له قانون و. راځو د پاسکال د قانون دپاره یو دانه مثال وکار کړو. په دې شکل ده په آبي شکنجه کې د کوچني پیستون مساحت 2 سانتي متر مربع او وارده قوه 10 نیوټنه ده. که په لوی پیستون 10 نیوټنه قوه عمل وکړي نو مساحت یې لاسته راوړي. راځئ دا سوال به په تخته کار کړو، هغه اجزاوې چې موږ تاسو ته راکړي هغه به لیست کړو، بیا به د پاسکال د قانون مطابق له فرمول نه په ګټه اخیستنې سره دا سوال حل کړو. هغه اجزاوې چې موږ تاسو ته راکړي دي لومړنی جز داسې راکړی وای د کوچني پیستون مساحت یعنې کوچنی ای مساوي کېږي له 2 سانتي متر مربع سره، هغه قوه چې په دې باندې واردېږي 10 نیوټنه ده، کوچنی اف مساوي کېږي د 10 نیوټنو سره. اوس په لوی پیستون کې هغه قوه چې منځته راځي په لوی اف باندې ښیي د هغې قیمت موږ ته سوال کې راکړی 10 نیوټنه. له موږ تاسو نه دغه لوی مساحت غوښتی چې دغه مساحت څه رقم لاسته راځي. اوس د مساحت د پیدا کولو لپاره بیا هم د پاسکال له قانون نه ګټه اخلو. د پاسکال په قانون کې میله کوچنی اف تقسیم د کوچنی ای مساوي کېږي لوی اف تقسیم د لوی ای. زه غواړم دلته د لوی ای قیمت لاسته راوړم. نو له تناسب نه تاسو پوهیږئ که چیرې زه غواړم یو مجهول حد لاسته راوړم د چلیپا په شکل باندې هر هغه قیمت چې د مخامخ دغه په مخرج کې او د دوه نور قیمتونه ضرب په صورت کې لیکل کېږي، ښایي د ای قیمت به مساوي شي د کوچنی اف ای کوچنی ای ضرب د لوی ای په دې شکل کوچنی اف ضرب د لوی اف سره دا دواړه به ضرب کې او دا مخرج ته راځي. اوس که چیرې په دې کې قیمت وضع کړو ای به مساوي شي دی نو یو سوال ده چې ولې موږ تاسو دغه واحدات تبدیل نه کړل. هر فرمولونو کې چې دوه دانې مساوات برخې لري په هغه کې صرف دومره کې دغه واحدات که چیرې اس آی سیستم ته نه بدلوئ اس آی سیستم ته صرف واحدات باید یو شان لاسته راځي، واحدات یو رقم باید وي. مثلا که سانتی متر دواړه خواته باید د مساحت سانتی متر بیا لاسته راځي. نو دې په خاطر تبدیل ته ضرورت نشته. د ای قیمت 2 سانتی متر مربع ضرب دی لوی اف قیمت 10 نیوټنه تقسیم دی کوچنی اف قیمت 10 نیوټن. نیوټن له نیوټن سره خلاصېږي دا صفر دی صفر سره خلاصېږي 2 ضرب 3 و 6 واحد هم سانتی متر مربع پاتې کېږي. ښایي د لوی پیستون مساحت 6 سانتی متر مربع. د پاسکال د قانون نه موږ تاسو مثال په دې شکل باندې حل کولی شو. راځو سلایډونو ته چې د پاسکال د قانون نورې نکتې په کوم شکل باندې دي.
دا د پاسکال د قانون له مثال نه و. بله موضوع د پاسکال د قانون په اساس باندې هایدرولیک بریکونه جوړیږي. اوس دغه د هایدرولیک بریکونو درې دانې مرحله د کار لري چې هم دغه څپرکي په وروستیو کې راغلي دي، ځکه دا د پاسکال د قانون په اساس جوړیږي. موږ او تاسې په همدې برخه کې مطالعه کوو. ګورئ، یو بریک هایدرولیک بریک چې د موټر ده، یو ډریور په دغه باندې قوه واردوي د پښې په واسطه باندې. دلته دغه پیستون حرکت کوي. دا پیستون چې کله حرکت کوي دی په داخل کې مایع ده، دا مایع په حرکت راځي. اوس دغه مایع چې په حرکت راځي په ټولو جوانب باندې فشار واردوي، خو دغه چې دی د نلونه نشي کولی، سوري نه دي چې مثلا له دې نه اوبه یا هغه مایع د باندې لاړه شي. نو دغه ټول فشار منتقله کیږي دغه دوه سلنډرونو. دغه دوه دانې چې دي سبب ګرځي دغه دوه دانې پیستونونه شاته لاړ شي او دغه ټایر کلک ونیسي. همدارنګه دغه مایع خو تل د دوه د مخې له ټایرونو سره وصل ده. کله چې موږ تاسو دلته مایع راځي، دغلته د مایع په دغه دوه پیستونونو باندې فشار واردوي، دغه بریک نږدې کیږي او دغه ټایرونه کلک نیسي. خو موږ تاسو وایي هایدرولیک ماشین یا هایدرولیک بریکونه څو د کار مرحله لري؟ آفرین، 3 مرحله. لومړی مرحله یو قوه واردو، دویمه مرحله مایع په دې پیستونونو کې حرکت کې، په دې شک په دغه نلونو کې حرکت کې، او درې مرحله دغه پیستونونه د ټایر د نیولو سبب ګرځي. نو ګرانو زده کوونکو، دا زموږ د نن ورځې درس. موږ تاسو د نن ورځې په درس کې د پاسکال قانون سره آشنا شو چې د پاسکال قانون بیانوي که چیرې یو مایع محصور شوي نامتراکمه په یوه نقطه کې فشار وارد کړي، دغه فشار ټولو نقطو ته بې له کوم تغییره انتقال کړي. چې د دې قانون په اساس باندې موږ تاسو کولی شو هایدرولیک ماشینونه، هر هغه ماشین چې د مایع په اساس باندې کار کوي، هغه ټول د پاسکال قانون نه جوړ شوي دي. چې یوه نمونه یې موږ تاسو آبي شکنجه ویلې چې تاسو تجربه هم ولیدله. دوه دانې پیستونونه کله چې قوه واردوو دې خواته هغه فشار واردېږي او پورته ځي. همدارنګه هم د هایدرولیک ماشین هایدرولیک بریکونه ویلې چې 3 مرحلې د کار لري. دا زموږ د نن ورځې درس. هیله لرم چې دې درس مهمه نکتې په کتابچو کې یادداشت کړې وي. تر بیا او راتلونکي درس پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.